ملي دفاع وزارت د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د جمعې ورځې چاودنې په تړاو د پاکستاني چارواکو څرګندونو ته غبرګون ښودلی او پر افغانستان د دې چاودنې پر اچولو منطق لري بللي. د ملي دفاع وزارت وایي مولوي عنایت الله خوارزمي وایي د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې هیڅ ډول منطق او بنسټ نه لري او په دې ډول څرګندونو سره خپل امنیتي ناکامي نشي پټولی. نوموړی پاکستاني چارواکو ته په خطاب کې وایي که رښتیا هم دوی له پیښې سمدستي وروسته عاملین معلومولی شي نو ولې تر پیښې وړاندې په شنډولو او مخنیوي کې ناکام دي. ښاغلی خوارزمي ټینګار کوي چې افغان حکومت اسلامي ارزښتونو ته ژمن دی او هیڅکله د بې ګناه انسانانو وژل او ځورول د سیاسي موخو لپاره جایز نه ګڼي. بار دیگر تاکید می‌کنیم که چنین اظهاراتی و نسبت دادن اتهام به افغانستان هیچ گونه منطق و اساس ندارد و با این سخنان عجولانه نمیتوان ناکامی‌های امنیتی را پنهان کرد و نه مشکلات را حل نمود. اگر واقعا آنان میتوانستند بلافاصله پس از وقوع حادثه عاملان را شناسایی کنند، پس چرا پیش از وقوع آن در خنثی‌سازی و جلوگیری از این رویداد ناکام بودند؟ حکومت افغانستان به ارزش‌های اسلامی متعهد است و هرگز کشتن و آزار افراد بیگناه را برای اهداف سیاسی جایز نمی‌داند و نه از عاملان چنین اعمال غیرقانونی حمایت می‌کند. دغه راز داعش خوارج منلي چې د اسلام آباد په یوه جومات کې چاودنه د دوی له لوري ترسره شوې ده. له دې سره سم د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي پاکستان تل هڅه کړې چې افغانستان د خپلو ستراتیژیکو موخو په توګه وساتي. دوی زیاتوي پاکستان د خپلو ناکامیو د پټولو، د سیاسي فشار راوړلو او د نړیوال انځور د ساتلو لپاره دغه تورونه لګوي. پاکستان دا تورونه د خپلو ناکامیو پټولو، د سیاسي فشار د راوړلو او د نړیوال انځور د ساتلو لپاره کاروي او په افغانستان باندې تور پورې کوي. دا یو پخوانۍ پروپاګندیزه ستراتیژي ده چې پرته له ثبوته په احساساتي ډول باندې کارول کیږي. پاکستان د خپل مسؤلیت ومني او د همکارۍ لاره دې غوره کړي. امنیت او ثبات د هر هیواد خپل مسؤلیت او مکلفیت دی. پاکستان باید د خپلو کورنۍ ستونزو حل لپاره لومړی قدم کې مسؤلیت منل زده کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد په ختیجه الکبرا جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې شاوخوا 10 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر 100 زیات نور ټپیان شول.